وا وړکه چل کې دا خو ته موبایل کې څه ګوتې وایي گیم کوما موبایل لاکه یو کال پې کوم بیا واله نه در کوم تمل پرون ګونګړي راکول نه یې راکې نه وس را پسې ګرځه لکه ورته کې دا موبایل لاکه لکه کني په ګټ ولم د ملا دا تیر دی ما ته مغره ورته کا هاي ډیر زیات ستړی شوم ورته کو اوس په زستا خوښ شم السلام علیکم ماما وعلیکم سلام یلا که ته خو ګابرا یې ولې چې چل دی ستا غزوی زمانو موبایل تختول او کته اوس ناسته گیمونه پکې او د سکول نوم نن پټ شو دی ها دا چل دی ورته د به اوس د بیخ بنیاد وباسه مای دی به سکول ته تللی او دی راغل دی دلته به پاټو کې ماله گیمونه کوي دا جی دا موبایل دی ولې دا غړو کې را تختول ما خو ته سکول ته لېږلی وې ته دې پاټو کې سیده ځه دا جی زه سیده ځه تر ته ورته کې مې سیده ځه دلته راونې لږ ناوخته سیده ځه بس ته راوله او سیده ټیویشن له الله خیر دا موبایل لپاره دی ورکه خپې وباسه بد ګیر شو بنیاد ختلیه السلام علیکم یلکا څه خوري ما سره به نور ګپ نه لګي ښه زمان د پرون موبایل هم تختول او زما سره قد شي ده ښه اوس به روغ وکړو که نه راکړه پاپا پرېږدم خو دې نه در عالم خو مې وروستو پرېښو خو ورته چې دلته را چیپس وخورو پرېږدوه زمونږ حساب برخه پکې نه کوي قد چې ده په دا جي زه وډبولم او ما سره قد چې یبی راشه مورې ګرم لا بې باده ده یلکه دا هلک خو تا مړ کړه تا چې چل وکړو زما نه چیپس تختولي وو چیپس یې تختولي نو واشه سیده ورشه کته کوشه او دا هلک اوس هسپتال ته ورسوه چې څومره روپۍ پرې لګي په ده ولګوه سیده ځه په یوه تیلی چیپس څوک داسې ټیلې ورکوي دا کوه د ده ملا ماتوي سیده ورشه دا هلک سیده هسپتال ته ورسوه او چې هغه اړي دی روغ راځي پاڅه یې سانډه ته څه پر مخې پروځې چې هسپتال ته دې بوځي د مور او ورور زړه ته کتوي پاڅه چې هسپتال ته دې بوځمه ځان له مې کار وکړو په قلاره ته چې مې خوږېږي وای کیر خوارې ښه کیر به روانې وخورو ورځېږه تا ته خبره کوم ورځېږه ما دا ټیله راکړه او دا واله ته او سیده ځه ښه ځه تا سره به اوس زه ګورم زه مړه ته به چې چل وکړي واړه دي او په منظرو سواره دي پرېږدم دې کم ځای د مخکې نه مې د پسې پلان جوړ کړی Nope. د دوه پکې چینل سبسکرایب کړل دي نورو نه دی دا ولې چې دا راسه دلته دې لاره کې چاته لړل د زه د 100,000 روپو موبایل مې سر خوړ چې دا چا دا څنګه مخلوق دی په لارو کې راسه تړل دي یا لکورغه یا څنګه چل بیا به ګلوسین سره چیړي هله دا خو ګلوسین را روان دی ورځېږه زه د نه هغه بله روزانۍ بادله اخلم رحیم الله دقه ټایم دی اوس پر سره ګورم نن دې وجنمه پرېږدم دې کوم ځای بیا به کې ته هغه بله ورځ ما له 100,000 روپو نقصان راکړ ګلوسینه ولکه ګلوسینه
ګلوسیانه دا چل شو ګلوسیانه پاڅه ګلوسیانه ما خو ګپ لګو هلکه ګلوسیانه یا الله خیر یا الله خیر اوس به دا دله ته جواب ورکوم ګلوسیانه هلکه ګلوسیانه پاڅه دی دا 1000 روپۍ در کوم ګلوسیانه پاڅه یو لکه دا څنګه چل دی وختي خو ما دا مارۍ ته راسۍ واچوله نو ته بیا څنګه ژوندی پاتې شو ما خو تا مې دومره زور کړی زه چې وختي هلته را روان وم نو ته ما د مخکې نه لیدلی وي دا خو رحیم الله دی او لاس کې ورسره رسۍ ده ښه دی ما پسې چېرته پلین جوړوي تور دی که تا پسې زه داسې پلین جوړوم چې ټول عمر به یاد ساتي صبر وکړه زه چې ستا خواله څنګه رالم نو ته ما ته رسۍ واچوه هغه رسۍ ما ښکلې په قلاره تندي ته واچوله او تاسې زورونه لګولو ولکه ګلوسیانه پاڅې چل شو ګلوسیانه پاڅه ما خو ګپ لګو ګلوسیانه هلکه پاڅې چلو شو ښه ما تا پسې پلین جوړو تا ما پسې د هغې نه د مخکې نه پلین جوړ کړی و پاڅه داسې سوچ یې کړی وي ما یې چېرته په رښتیا تخته شو نو خو زما نه زړه په پینڅه وویست دا بانګې خو پکې نه نیوی کېږي خو دا چرګه ورته چاپه کوه ولکه ښه بلها وزنې دی ښه خو ځه د ما له هزارکې کوي ولکه دا چرګه چېرته وړې دا خو خرڅومه دا کم ځای وه د ما لابۍ راکړه په څو خرڅې په 1000 روپۍ 1000 روپۍ خرڅې دا خو زما هغه چرګه نه وه بله واکې مې راوړ وه ښه په 1000 روپۍ خرڅې 1000 خو ډېرې کمې نه دي په 1000 روپۍ څوک چرګې خرڅوي نه په 1500 1500 کېږه چرګه کېږه چرګه ته زما چرګه ما خرڅوي تا خدای په غرقونو غرق مه کړی که اوس زما چرګه په ما خرڅوي دا خو ما بله ورځ راوړ وه په 1600 روپۍ ته اوس په 1000 روپۍ چرګه خرڅې تا سر به زه ګورم